د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب سالک. لوستونکي مرسل احمدزی. د ژوند کړکېچونه. د ټولې ورځې ستړی ستومانه لمر د سکون په کونج کې غلی شو. مسافرې مرغۍ خپلو ځالو ته ځي. پر اسمان د ستورو شمیر په ډېرېدو دی او پر ځمکه د عطرونو باران دی. د خوبونو د نړۍ سکون دلته راغلی دی او فضا د ګلاب د پاڼو غوندې په زړه پورې ده. په دې ښکلې فضا کې هم زما روح نه غوړېږي. ډېرېدونکو کړاوونو له پښو غورځولی دی او شیبې ورته لکه د اغزیو چغېږي. الله د ژوند د کړکېچونو شور ماشور. د 14 سپوږمۍ په بشپړ ډول روښانه ده. د چنار او صبر پر ونو یې وړانګې داسې ناڅي لکه د جنتي پوښاک سیوری چې رپېږي. د نږدې دریاب څپې ناڅرګنده سندرې وایي، سکون بښونکي او سرور راوړونکي سندرې. په دې زړه راښکونکي مهال کې زما خوب ورک شوی دی. ډېرېدونکي ناکرارۍ وړی دی او د ژوند د پریشانه درې تصور مې شیبه شیبه سرګردانه کړې ده. په هر څیز یوه زړه وړونکې مسکا خوره ده، لکه کلونه وروسته چې د باران څاڅکو سمسورتیا راوستې وي او د خوب له خماره ډک کائنات ورو ورو آرامه ساه اخلي. ماته داسې ښکاري لکه په ویړه فضا کې چې کوم سپېڅلی روح خاندي. زما په بېوسۍ او بېچارهګۍ خوښ وي او په خندا راته د ژوند د کړکېچونو او په بدمرغیو کې د ژوند کولو ډاډ راکوي. ګور ته خطاب. په خپل ویرونکي تصور مې بیا مه ډاروه. زه له تا ځنې ناخبره نه یم. هڅه مه کوه چې له خپلو وحشتناکو ژورو مې خبر کړې. زه پر هغو پخپله هم پوهیږم. د پناه شوي جسد کوره، ما له مرګه مه ویروه. ما خو د هر څه له مخکې احساس کړي او د زړه په تل کې مې پراته دي. د هدیرې ویرونکي چاپېرچل او غمجنه فضا زما دپاره څه معنا نه لري او نه مې د ورانو کنډرو مات هډوکي له خپل هوډ ځنې اړولی شي. زه د هغه ځای په ښاپیرکونو کې د ویرې کوم لامل نه ګورم. زما له ترخو ډکې درې، هغه خو نه پناه کېدونکی دی او په آسماني لوړو کې آزاد الوتونکی دی. زه دا نشم منلی چې د ژوند صحیفه د مرګ په صورت پای ته رسیږي. لړزونکی له حده زما پر ډېرېدونکي بدمرغۍ ملنډې مه وهه. څنګه ومنم چې ستا غېږ زما د مزل وروستی منزل دی؟ دا څنګه ویل کېدای شي چې د دومره هلو ځلو پایله دې داسې وي؟ د ټولو تورو وریځو شاته ځلېدونکی لمر پټ وي، نو د پناه د تورو لارو له وهلو وروسته به ابدي ژوند ولې نه وي؟ که زما جسد ورک کړي، ایره یې کړي، خو روح هوکې تلپاتی او نه پناه کېدونکی روح، هغه ته خو ته هیڅکله هم نشي رسېدی. تل لکه ګل تازه او مست وي. عارضي پایښت زه وروستی منزل نه بولم. زه د دې له منلو بښنه غواړم. لوټونکیه زارداره له حده ما له خپلو ازموینو مه ویروه. زه د ژوند وقفې ته د ژوند پای نشم ویلی. زه داسې خپل تخیلات تر پښو لاندې کولی نشم. مات ساز. د ژوند پر لاره خفګان خپل تور سیوری غوړولی دی. طبیعت په داسې چاپېرچل کې پریشانه دی او زړه خفه او ناکراره. له دې ډېرېدونکي خنډه زه پوزې ته رسېدلی یم. دا خفګانونه
چې له ډېرېدو څخه یې د هیلو غوټۍ مړاوې کیږي او د خوبونو ښایسته ګلونه پاڼې پاڼې کیږي. پروردګاره، ستا د ویړې نړۍ روحاني ستونزې د روح ژورو ته کوزیږي. وخت لکه د الوتونکې کړکړۍ الوزي او هره را روانه شیبه د ژوند ساه ډوبوي او د ماضي ژورو ته یې غورځوي او د هغو ویریدونکو وریځو په څیر یې چې ورو ورو په هوا کې ویلې کیږي له منځه وړي. خو د ژوند د مات ساز خو د تیر ژوند خوښي هم ورکې کړي او د راتلونکو شیبو د خوښۍ احساس یې هم ورک کړ. له دې راوتونکې نغمې هم له سوزه ډکې دي او کائنات هم د ناکرارۍ په دیوالونو کې ایساروي. کاشکې د ژوند دا مات ساز د تل لپاره غلی شي او دا شرنګا یې چوپه شي او د وږمې په څیر ورکه شي ترڅو د هیلو ناکامې کیسې پای ته ورسیږي او اضطراب په سکون بدل شي. ژړېدونکو ګلغوټیو، ولې داسې خفه یاستئ؟ آیا د ژوند ښکلی خوب مو نیمګړی شوی او که د غوړېدو کومه هیله مو ساه ورکوي؟ ځلېدونکو غوټیو، ولې مو زړونه مات دي؟ هغه تازګۍ مو څه شوه او سپېڅلې موسکا کوم لوري ته لاړه؟ آیا د نړۍ لپاره ستاسو معصومه هستي هم د زغم وړ نه ده؟ زه خو ویریږم چې دا واړه زړونه مو له غمه ونه چوي. د ژوند په زړه پورې خوب، داسې د خیال له ګوتو ووځي او ارمانونه خاورې کیږي. ای غمجنو غوټیو، دا درد او رنځ څه ګټه لري؟ هیلې هیڅکله نه پوره کیږي او خوبونه هیڅ وخت نه رښتیا کیږي. وخت دا زور او ویرونکی ښکاري. دا خو له خپل هر یو ښکار سره دغه راز چلند کوي. بڼکې او وزرونه یې پرې کوي او پنجرې ته یې غورځوي. د طبیعت ټولو ښکلاګانو سره یې دغه راز چلند کړی دی. سلګونه زړونه د هغه د لاس وهنې له کبله مړاوي شوي دي او زرګونه روحونه د هغه دې کار ته سرټیټي پاتې شوي دي. تاسو داسې لړزیږئ لکه د هوا څپې چې د کومې ډیوې وړه لمبه رپوي. د وخت د تودو سړو د څکلو لپاره دا ټول کړاوونه باید تیر کړي. له لوړو ژورو یې تیر شي. نو ای معصومو او تنکیو ګلغوټیو، داسې مه زړه ماتې کیږئ او معصومه موسکا د خفګان منګولو ته مه سپارئ. د زړه کتاب. له نیلي چته پرلپسې ستوري غورځي او د یلدا د شپې په تیارو کې داسې ورکیږي لکه کوم ښکلی غمی چې د ډنډ په اوبو کې ډوب شي. له ځانه وروسته نه کوم پل پرېږدي او نه د هستۍ کومه نښه. همدغه راز، همدغه ډول زموږ ډېرېدونکې هیلې هم غورځېږي، بلکې تر دې هم ژر ستوري چې له اسمانه ځمکې ته رارسیږي لږه موده خو نیسي، خو هیلې سمدستي چورمه کیږي او په یوه شیبه کې له منځه ځي. د همالیې له څوکو هم لوړې هیلې څنګه ماتیږي او د دریابي زړه په ژورو کې د پوره کېدو په مخه ورکیږي. د بوډۍ د ټال غوندې رنګین خوبونه او تر نغمو ښکلي تعبیرونه لکه د دښتې د شګو تیت او پریشانه کیږي. د ارمانونو غونچې چې په یوه وړه څپه هم له مستۍ او خوښۍ ځنې په نڅا راځي، خو په رښتیا سره د هغوی شتون داسې دی لکه په څانګه باندې مړاوي شوي ګلابونه. پروردګاره، هیلې په زړه کې ساتل څه پکار؟ د ارمانونو ارزښت له منځه تلونکی دی او د خوبونو سرور بې معنا دی. لکه سراب داسې دی یا لکه د نیلوفر پر پاڼه د اوبو حباب. د برېښنا د پړک غوندې یوه شیبه وي او لکه د پشکال لمر سوځونکی. دا ساه ډوبوونکي او نه پوره کېدونکي هیلې.